درېمه نښه په دې درس کې اچانک مرګونه به عام شي. اچانک مرګونه به څه شي؟ عام به شي. د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی، امام طبرانی رحمه الله راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت علامات ذکر کړي دي. من اقتراب الساعه، وی د قیامت ته نږدې کېدو علامات دي. یو پکې دا ذکر کړي ده، وان یظهر موت الفجأه یا موت الفجاءه. اچانک مرګونه به عام شي. اچانک مرګ څه ته وایي؟ چې انسان روغ رمټي او په خپل یو کار کې لګیا یو یا د خپل ملګري سره خبرې کوي، اچانک راولېږي او بس एकदम د زړه اټیک پرې راشي او مړ شي. دا اچانک مرګ دیدلی شي چې एकदम د زړه د دړکن دا ودرېږي. ښه دا مرګ څه نوی نه دی چې پوخا دا نه و، پوخا هم د اچانک مرګونه وو. خو د دې حدیث مقصد دا دی چې په دې زمانه کې به ډېر شي قیامت ته نږدې. نو ته چې خبرېږي بس دا باوري چې وایي فلاني ځای کې اچانک مړ شو، فلاني ځای کې یو سړی راولېدو مړ شو، فلاني ځای کې ولاړو مړ شو، وده شو مړ شو. ټول اچانک مرګونه دي. او نن سبا خو چې اوري اچانک مرګ دي. نو دا د قیامت هغه نښه ده چې راښکاره شوې ده. بیا سوال دلته دا دی، اچانک مرګ ښه مرګ دی که بد مرګ دی؟ شر دی که خیر دی؟ تب څه وایي؟ ستا جواب صحیح دی څه؟ بارک الله فیک. انسان پوری خبره ده. یو روایت کې داسې راځي، امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی عبدالله ابن مسعود او عایشه رضی الله عنهما چې دا اچانک مرګ چې دی اسف علی الفاجر وراحة للمؤمن. فاجر او فاسق دپاره عذاب دی او د مؤمن دپاره راحت او سکون دی. راحت او سکون د مؤمن دپاره هغه مؤمن چې زندگی د الله سبحانه وتعالی د احکامو مطابق تیره کړي او د الله سبحانه وتعالی د شریعت پابند پاتې شوی، په هغه باندې اچانک مرګ راغی نو الله د مرګ دغه سختي نه وساتو او دغه تکلیف نه الله وساتو. نو د ده دپاره دا یو قسمه څه شو؟ راحت شو. بل مجرم فاسق فاجر एकदम الله راونیو، مرګ یې پرې راوستو، نو ده ته موقع میلاو نه شوه د کلمې د ویلو، د توبې د ویستو، بلکل ورته موقع میلاو نه شوه. ځکه اسف مطلب دی چې ان الله ورته په غضب او په غوسه کېږي. نو ځکه एकदम الله راونیسي. دا نه غواړي الله چې د کلمه ووایي یا د توبه وباسي، بس एकदم الله راونیسي. او د هیرې خبره ده ځکه چې موږ ته د خپلو حالاتو د خیر خاتمې پته نشته، او دا هم راته پته نشته په اخره کې به زمونږ اعمال څنګه وي. او انما العبرة بالخواتیم، اعتبار اخرنی عمل لره دی. اعتبار کم عمل لري؟ اخرنی عمل لري. او په دې چېرته خوشحاله نشي چې زه اوس داسې یم. ځکه سلف صالحینو دې خبرې د هغوی ملا ماته کړې وه چې زموږ اخره خاتمه به ګورئ څنګه وي. امام حسن بصري رحمه الله امام و په دین کې، او په جړا شو، ملګرو ته یې ولې جاړې؟ ویریږم داسې نه چې الله رانه د ایمان وانخلي، اخره خاتمه به ګورئ څنګه وي. موږ چېرته دې د سوچ نه دی کړی چې زما او ستا اخره خاتمه به څنګه وي. چېرته په نیکو اعمالو کې به مصروف یو عمرو به، که د دنیا په مزدورۍ کې به منډې و عمرو به، که چېرته په یو ګناه کې به اخته یو عمرو به. آخر خاتمی دا سوچ
د ځان سره پیدا کوي ګورې د آخر خاتمې سوچ او فکر د آخر خاتمې په باره کې د هغې دپاره محنت او کوشش چې ستا آخر خاتمه په ایمان شي ما په دې باندې یو بیان هم کړی د هغه ځان له پیدا کوي آخر خاتمه په ایمان سره په دې عنوان باندې زما یو بیان دی او ډیر اسباب موږ ذکر کړي دي ډیر کارونه موږ ذکر کړي دي که په هغې باندې د عمل وکړو نو الله به د آخره خاتمه په ایمان سره کړي په کې بعض دا دي چې انسان همیشه دیني مجالسو سره ځان تړلی وساتي دغې چې کله یو سړی همیشه دیني مجالسو کې کیني نو مرګ به هم په هغې کې راشي لکه دا پرون ما ته یو کس میسیج راولیږو پاکستان کې د پنجاب طرف ته چې ته یو مؤذن او د څو کالو نه مؤذن 30 کالو نه زیات شي په جومات کې مؤذن او پرون کابل هغه وفات شو مړ شو اذان یې وي او چې کله دې سره ورسېدو اشهد ان لا اله الا الله و دغه ځای کې اواز بند شو چې خلک راووتو کورونه چې څه چلو شو د اواز بند شو اذان منځ کې بند شو چې رالو نو هغه مړ پروت و ساتې وتی و کله چې انسان دیني مجالسو سره تعلق ساتي نو په ده باندې د مرګ هم اکثر په دغه دیني مجالسو کې راځي او چې کله د دنیوي مجالسو کې د ډېر وخت تېرو بس په هغې کې به مري په مزدورو پسې او په دنیا پسې د سمه منډه واله شپه ورځ دې وکړې وي په هغې کې به مري ګناهونه دې کول ډېر په هغې کې به مري دغه شان که ته دا غواړې چې آخر خاتمه دې په ایمان شي نو بیا دعاګانې ډېرې غواړه او په مخه الله سبحانه وتعالی ته سوال کوو چې الله زما آخره خاتمه هغه په ایمان کې او ما ته د مرګ په وخت کې کلمه د لا اله الا الله نصیب کې په مخه دا په دعا کې وایي په سجده کې په تهجدو کې په عامو دعاګانو کې ځکه چې دې ته الله نه ګوري چې اوس ته څنګه بلکې حساب به سره په دې کوي چې په څه باندې مړ شوی نو داسې ډېر دي چې هغه یو وخت کې خو په آخري وخت کې فاجر فاسق جوړ شو یا ولیعاذ بالله بعضو پکې دین پرېښودی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې موږ د مرګ پورې په دې دین باندې قایم او دایم لري غټه مسله غټه فیصله هغه دا ده چې ته به په څه حال کې مرې دا ډېره د سوچ خبره ده مسلمان به یې نه به یې موحد به یې نه به یې په ګناه کې به لګیا که په نیکۍ کې به لګیا پته نه شي چې څه حال کې به مرګ راځي خو الله دې زموږ د ټولو آخرې خاتمې په ایمان کې او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ الله زموږ نه راځي نو دا کومه نښه شوه اچانک مرګونه به عام شي